وحید عمر جان اسکزي ته لیکلي د واکمنۍ بدلولو خوبونه پرېږدئ، لومړی د جنراتورونو تیل پیدا کړئ. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو پخوانی وزیر جان اسکزي په افغانستان کې د اوسني نظام د بدلولو لپاره یوه طرحه وړاندې کړې چې د جمهوري نظام د ولسمشر پخوانی ویاند وحید عمر له طنزي غبرګون سره مخ شوی. جان اسکزي په خپله تازه طرحه کې له اسلام آباد غوښتي چې په افغانستان کې د نظام بدلولو لپاره د مقاومت جبهې ته دفترونه ورکړي، د ډیورن پر کرښه د 30 کیلومتره بفر زون جوړ کړي او د اوسنۍ افغان واکمنۍ پر هوایي زیربناو او مشرانو د نیغ په نیغه هوایي ګزارونه وکړي. خو وحید عمر د اسکزي د دغه پلان په ځواب کې د پاکستان اوسني اقتصادي او د انرژي بحران ته په اشارې سره لیکلي، فکر نه کوم چې تاسو د دې عملیاتو د ترسرولو لپاره کافي تیل ولرئ. دفترونه جنراتورونو ته اړتیا لري او جنراتورونه بیا تیل غواړي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.